سلام، اوس هم د 11 بجو خبرونه. په کابل کې د امریکا سفیر د افغان حکومت له لوري د مخکني کابل بانک د یو پانګوال خلیل فیروزي چې په دې بانک کې پر فساد تورن او بندي و د بند مودې له ختمېدو مخکې پر خوشي کېدو اندېښنه ښودلې ده. جان بس تېره ورځ په خپله ټویټر پاڼه کې لیکلي په تېرو لسیزو کې د نړیوالو مرستې غلا شوي او شخصي ګټو لپاره کارېدلي چې له امله یې بې شمېره افغانان کړېدلي دي. د نوموړي په وینا د افغان حکومت دا ګام او د نورو فاسدو کسانو په نیولو کې پاتې راتلل د فساد پر ضد د افغان حکومت هوډ تر پوښتنې لاندې راولي. له دې سره سم افغان حکومت ویلي چې خلیل الله فیروزي د هغه د روغتیایي وضعیت له امله له بنده خوشي شوی خو په خپل کور کې تر سخت امنیتي څار لاندې دی. په لوګر کې د طالبانو نومول شوی د عملیاتو مسؤول د افغان ځواکونو په ځانګړو عملیاتو کې ووژل شو. ملي دفاع وزارت وایي دغه کس چې مولوي قدرت الله نومېده تېره ورځ پر علم ښار په پاتخاب سیمه کې وژل شوی دی. له دې سره سم په دغه ولایت کې د ماین جوړونې یوه کارخونه هم کشف او له منځه وړل شوې ده. د ملي امنیت سلاکار وایي حکومت د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې د مخنیوي په اړه جدي دی او په دې برخه کې زغم نشي کولی. حمدالله محب تېره ورځ په کابل کې د ملګرو ملتونو د استازولۍ یا یوناما له مشر سره په کتنه کې زیاته کړه چې د همدې پالیسۍ له مخې د پکتیا د زرمت ولسوالۍ وروستۍ پیښه جدي څېړل کیږي او د څېړنو موندنې به یې ډېر ژر له ولس سره شریکې شي. له دې سره سم تدامیج اماماتو هم په دې کتنه کې ویل چې دا پالیسي باید لا پیاوړې شي. د یوناما د راپور له مخې د لوی اختر په لومړۍ شپه د پکتیا د زرمت ولسوالۍ په ګولانکو سیمه کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې 11 ولسي وګړي وژل شوي خو په هغه وخت کې څارګر ملي ادارې یاد کسان طالبان بللي وو. پر ټاکنو یو شمېر څارونکي بنسټونه وایي تر هغې چې په سولې بهیر کې د نړیوالو شریکانو ترمنځ واحد نظر رامنځته نه شي راتلونکي ټاکنې به له ګڼو ننګونو سره مخ شي. په همدې لړ کې اروپایي ټولنې په افغانستان کې پر ټاکنو ټینګار کړی دی. تر دې مخکې امریکایي چارواکو ویلي وو چې د ټاکنو پرتله سولې ته باید لومړیتوب ورکړل شي. او د ترکمنستان ولسمشر ویلي په خزر سیند کې سترو زیرمو د ګاونډیو او سیمې هیوادونو اقتصادي ودې ته موکه رامنځته کړې ده. په همدې لړ کې سوداګر وایي په خزر سیند کې سوداګریزه وده افغانستان ته د سوداګریزو توکو د راوړل کېدو موکه ډیره کړې ده. دغه لویه اقتصادي ناسته چې د ترکمنستان د ترکمنباشي بندر د خزر سیند د نړیوالې ورځې سره په ورته وخت کې جوړه شوې ده. د ترکمنستان ولسمشر په دې ناسته کې وویل په خزر سیند کې شته زیرمې د تولیدي او صنعتي شرکتونو د جوړولو موکه برابروي. په خزر سمندر او ګاونډیو هیوادونو کې د هایدروکاربن له سترو زیرمو د اغیزمنې ګټه اخیستنې په صورت کې شونې ده د خزر څنډې هیوادونو ته یوه پیاوړې انرژي ورکړل شي او همدارنګه د تولیدي شرکتونو او صنعتي تاسیساتو رامنځته کېدل تضمین شي. په همدې حال کې د روسیې لومړي وزیر د خزر سیند د طبي سرچینو څخه پر ګټه اخیستنې ټینګار وکړ. موږ کولی شو د سیمې هیوادونو په مرسته د نورو هیوادونو لخوا له هیڅ ډول تحمیل پرته د یوه بل ګټو ته په درناوي او تر ټولو مهم دا چې د خزر له طبیعي سرچینو د برابرې ګټه اخیستنې په لړ کې ګټورې حل لارې ته لاسرسی پیدا کړو. افغان سوداګر په دې پروګرام کې هم د خزر سیند د سوداګریزو توکو د لیږد لپاره مناسبه لاره بولي او دغه سیند د افغانستان د سوداګریزو توکو د وارداتو او صادراتو لپاره غوره لار په ګوته کوي. ما با کشورهای بحری خزر یعنی با ترکمنستان و آذربایجان ما فعلا رابطه بساب اقتصادی خوب داریم. په دې ناسته کې د ټکنالوژۍ، پانګونې، سوداګرۍ، لیږد رالېږد، برېښنا صنعت، کرنې او د ترکمنستان او یو شمېر هیوادونو ترمنځ د اوبو مدیریت شاوخوا 80 سندونه او نړیوالې هوکړې لاسلیک شوي دي. دا تر دې مهاله وروستي خبرونه، تر بیا مو الله مل.